د ولس خبرې د خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. څه وایې مامو؟ کور دې لاندې تر بامو ښار ته روان یم. ته ودرېږه چې یوه خبره مې درته کوله. وایه مامو، خدای دې خیر کوي، خوشحاله راته ښکارې. ما ویلې چې د ولسي جرګې د اختناباتو لپاره ټول معیارونه ته لرې. نو ما ویلې نو څه وکړم و مامو؟ کور دې لاندې تر بامو خو ویې وایه که نه. ته خو مې خبرې ته پرېږده. ما ویلې چې ځان دې د ولسي جرګې د اختناباتو لپاره کاندید کړه. دا ډېر اسانه کار دی. هغه ټولې خبرې تا اخیسته. بله ورځ چې ما ته ویلې چې دا ډېرې ضروري دي، یعنې معیارونه ښیم، معیارونه. مامو ګیه یوازې د معیارونو خبره نه ده. هغه څوک چې غواړي ځان کاندید کړي، مخکې تر دې ډېرې نورې خبرې او شرطونه هم شته چې باید پوره شي. چپ ګډ سریا، هماغه معیارونه لري، نور څه نه لري. زه پوهېږم چې ته یې ځکه نه منې چې ما درته وویلې، که نه نو په زړه کې خو ښې ګوړې ماتی. ګوره مامو ګیه، ته راځه په دې پوله کښېنه، اوس دستي دې ورباندې پوهوم. ما درته وویلې شامو ګیه چې هېڅ شرط مرط نه لري. زه درنه لاړم. مامو ګیه تا ته وایم ډېرې نارې مه وهه. نه درېږم پوه شوې که نه؟ وامو اوریدل چې مامو نه منله کاندیدان د پرته له ځانګړو معیارونو چې د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره په پام کې نیول شوي، مخکې تر دې چې ځان کاندید کړي بل کوم کار او یا د هم شرط ولري. زموږ اوسنۍ د ولس خبرې خپرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې ترڅو روښانه شي هغه کسان چې غواړي ځانونه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره ونوموي، د دې لپاره چې د کاندید په حیث وپېژندل شي، برسېره پر معیارونو نور کوم کارونه باید وکړي او یا هم کوم شرطونه باید پر ځای کړي. دا خپرونه به زه فرشته مرسل د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړم. ویل کېږي هغه کسان چې غواړي ځانونه کاندید کړي، د هغوی د نومونې لپاره د سور له 10مې تر 9 پورې نیټه ټاکل شوې، ترڅو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندید په حیث برخه واخلي. خو پوښتنه دا ده هغه کسان چې غواړي ځانونه کاندید کړي تر دې وړاندې باید کوم کارونه او یا هم کوم شرطونه باید ولري. خلک په دې اړه څه وایي؟ مخکې تر دې چې په ولسي جرګه یا ولایتي شوراګانو کې څوک ځان کاندیدوي، د خلکو امضاګانې یا د کارتو شمېرې باید دوی سره ورسره وي. خلک چې د ولسي جرګې ته ځان کاندیدوي یا شورای ولایتي ته ځان کاندیدوي، هغوی باید اول قسم باید وخوري چې ترڅو موږ خپل وطن ته خدمت کوو او یا خپل خلکو ته خدمت کوو. څوک چې غواړي خپل ځان د ولسي جرګې انتخابات ته ځان کاندید وکړي، هغه باید 10,000 افغاني، او څوک چې غواړي د ولایتي شوراګانو ته خپل ځان کاندید وکړي، هغه باید 4,000 افغاني په دفتر کې تحویل کړي. دوی خو بیل نظرونه درلودل، خو که په ورځني ژوند کې وکتل شي، هغه کسان چې کوم کار کولو ته ملا تړي، نو هرومرو مخکې تر دې چې هغه کار ترسره کړي، نو هغوی ځانګړې تیاریانې او یا هم شرطونه پوره کوي. د بیلګې په ډول هغه څوک چې غواړي دوه خوابدي په خپل منځ کې پخلا کړي، نو هغه باید ډاډه وي چې دا کار کولی شي، او په دې هم باید پوه او ډاډه وي چې دواړه خواوې په ده باندې پوره باور او اعتماد لري. نو هغه کسان چې غواړي ځانونه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي، تر کاندیدو وړاندې باید کوم شرطونو باندې ځان سمبال کړي. دا به مستوره ستانکزی د انتخاباتو د ګډ دفتر د کمیسیون غړي روښانه کړي. موږ په د افغانستان په 34 ولایاتو کې دا دفترونه جوړ شوي دي. هغه خویندې ورونه چې زموږ ځان کاندیدوي دې دفترو ته به ورځي او خپل کارتونه به ورسره وړي. که چیرې کارت ونه لري بل کارت ورته ورکول کېږي. او د پارلماني انتخاباتو دپاره دوی باید 10,000 افغانۍ هلته امانت کړي، او د ولایتي شوراګانو دپاره باید 4,000 افغانۍ امانت کړي. که چیرې دوی له خیر سره موافق سول او یا 2% رایې ترلاسه راوړلې، هغه پیسې بیرته دوی ته ورکول کېږي. او دوی خپل درخواستي ورکوي، بیا دوی ته یو فورمې ورکوي د محترمو کاندیدانو ته. که خویندې کورونه دوی به په پښتو یا په دري ژبه باندې دوی هغه کوي، دا فورمې به خانه پورې کوي، او دوی به د پارلماني ټاکنې له خاطره 300 امضاګانې لاسته راولي، او د ولایتي شوراګانو دپاره 200 امضاګانې.
نوموړي په وینا هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي باید ثبت شوی رایه ورکوونکي وي، په دې معنی چې د رایه ورکونې کارت باید ولري. د کاندیدېدو لپاره د غوښتنلیک بشپړه فرمه په دري او یا هم په پښتو ژبه ولري. او همدارنګه نوموړي چې له هغې سیمې چې غواړي هلته سیالي ترسره کړي باید 300 د نوملیکنې د کارتونو شمیره او د کارتونو د خاوندانو لاسلیکونه د ولسي جرګې د کاندیدانو لپاره او 200 د کارتونو شمیرې سره د لاسلیکونو د ولایتي شوراګانو لپاره باید له ځانه سره ولري. او هم د ولسي جرګې لپاره 10,000 افغانۍ او د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره 4,000 افغانۍ د ګډون ونډې په توګه وسپاري. او د دې کار په پړاو کې دوی باید یوه تعهدنامه یا ژمنلیک هم لاسلیک کړي. دا خو شوې د کارپوهانو خبرې. اوس نو راځئ چې د مامو او شامو خبر واخلو چې مامو د شامو خبر مني او کنه. شاموګیا اوس نو ولې دومره راته شالی؟ زه دا نه منم چې کاندیدان دي پرته له معیارونو بل شرط ولري. مامو کور د لاندې تر بامو هر هغه څوک چې غواړي ځان کاندید کړي باید ثبت شوی رای ورکوونکی یعنی د نوملیکنې کارت ولري. اوس نو په زوره را باندې منې؟ خدا کوي ومنم. مامو ته مې خبره واوره بیا د خپله خوښه چې منې او که نه. ځه وایه. ګوره مامو پرته له دې چې ثبت شوی رای ورکوونکی وي باید له هغې سیمې نه چې کاندید غواړي هلته سیالۍ وکړي د 300 د نوملیکنو د کارتونو شمیره او د هغه د خاوندانو لاسلیکونه د ولسي جرګې لپاره او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 200 کارتونو شمیرې سره د لاسلیکونو ولري. غلی کېنه له ځانه خبرې کوي خپلې ګېډې نه غږېږي. ګوره مامو له ځانه خبرې نه کوم. بله خبره دا ده هر هغه څوک چې ځان د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره کاندیدوي باید 10,000 افغانۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره 4,000 افغانۍ د ګډون ونډې په توګه ورکړي. یاره د مامو خور باندې سر خلاص نه سو. ښه مامو ته دا راته ووایه کله چې کوم څوک د کلي نمایندګي ته ځان کاندیدوي تر دې د مخه باید څه وکړي؟ څه کوي وروره خو مخکې تر دې د خلکو اعتبار ترلاسه کوي، خلکو سره لیدنې کتنې کوي بیا ځان کاندیدوي که نه؟ آفرین مامو کور د لاندې تر بامو. څنګه چې د کلي نمایندګان د دې کارونو وروسته ځانونه کاندیدوي همداسې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره دغه شرطونه مې چې درته وویلې ډېر ضرور دي. ولا اوس ورباندې پوه سم شاموګیه. یو خو دا ده چې په خپله د نوملیکنې کارت ولري. آفرین مامو. بله دا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 300 د نوملیکنې کارتونه او د هغه د خاوندانو لاسلیکونه او د ولایتي شوراګانو لپاره 200 لاسلیکونه او د کارتونو شمیرې ولري. او بل دا چې هر څوک چې غواړي ځان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید کړي 10,000 افغانۍ باید تحویل کړي او د ولایتي شوراګانو لپاره 4,000 افغانۍ که نه شاموګیه؟ آفرین مامو کور د لاندې تر بامو. ایله چې پوه سوې اوس نو زم درنه لاړم د خدای په امان. شاموګیه خبره مې واوره. څه وایې بیا؟ لکه څنګه دې چې دا سر غټ ده همدومره غټ مازغم پکې پراته دي که نه؟ شامو مامو پوکړ چې مخکې تر دې چې څوک ځان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره کاندید کړي باید نوموړي ثبت شوی رایه ورکوونکي وي یعنی د نوملیکنې کارت ولري، د غوښتنلیک فرمه یې په دري او یا هم پښتو ژبه بشپړه کړې وي. او همدارنګه نوموړي چې له هغې سیمې چې غواړي هلته سیالي ترسره کړي باید 300 د نوملیکنې د کارتونو شمیره او د کارتونو د خاوندانو لاسلیکونه د ولسي جرګې د کاندیدانو لپاره او 200 د کارتونو شمیرې سره د لاسلیکونو د ولایتي شوراګانو لپاره باید له ځانه سره ولري. او هم د ولسي جرګې لپاره 10,000 افغانۍ او د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره 4,000 افغانۍ د ګډون ونډې په توګه وسپاري. او د دې کار په پړاو کې دوی باید یوه تعهدنامه یا ژمنلیک هم لاسلیک کړي. او مامو هم پوه شو هغه کسان چې غواړي ځانونه کاندید کړي مخکې تر کاندیدېدو باید کوم شرایط ولري. د افغانستان په 34 ولایاتو کې
دا دفترونه جوړ شوي دي. هغه خویندې ورونه چې زموږ ځان کاندیدایي دې دفترو ته به ورځي او خپل کارتونه به ورسره وړي. که چیرې کارت ونه لري بل کارت ورته ورکول کېږي. او د پارلماني انتخاباتو دپاره دوی باید 10,000 افغانۍ هلته امانت کړي او د ولایتي شوراګانو دپاره باید 4,000 افغانۍ امانت کړي. که چیرې دوی له خیر سره موافق سول او یا 2% رایې ترلاسه راوړلې هغه پیسې بیرته دوی ته ورکول کېږي. او دوی خپل درخواستي ورکوي، بیا دوی ته یو فورمي ورکوي د محترمو کاندیدانو ته. که خویندې کورونه دوی به په پښتو یا په دري ژبه باندې دوی هغه کوي، دا فورمي به خانه پرې کوي او دوی به د پارلماني ټاکنې له خاطره 300 امضاګانې لاسته راولي او د ولایتي شوراګانو لپاره 200 امضاګانې. ګرانو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د ولس خبرې پروګرام هم دومره و. که تاسې غواړئ چې خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ نو زموږ په پتو لیک راولېږئ. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC پوسټ بکس شمیره 1 کابل افغانستان.